السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې روغ او جوړ یاستئ دوستانو. زه یم عاقب الله همدرد، تاسو ګورئ عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې د کوین بس اکاونټ څنګه جوړ کړو. ډېر په اسانه طریقې سره به دوستانو په دغه ویډیو کې در وښیم. ویډیو ته اخر پورې وګورئ ترڅو ټوله طریقه تاسو یاد کړئ. دوستانو کوین بس اکاونټ به تاسو ته یو څو طریقې در وښیم. دوستانو یو څو اپشنان به در وښیم چې دا څه شی دی، نو څه معلومات به درته دوستانو زه درکړم. دوستانو کوین بس اکاونټ داسې یو شی دی دوستانو چې تاسو په بعضې اپلیکیشنانو یا ویب سایټونو کې تاسو له هغې نه پیسې ګټلی شئ دوستانو. نو هغې اکاونټونو یا اپلیکیشنونو کې چې پیسې وګټئ نو تاسو باید دغه کوین بس اکاونټ ته تاسو راولېږئ، یعنې رالیږلی شئ. همدغسې اپلیکیشنان شته چې خالي همدغو ته ویډرا ورکوي، یعنې ویډرا یې چې ورکړه دوستانو نو تاسو چې دغه اکاونټ ته راولېږلی نو تاسو یې له دغه اکاونټ نه کولی شئ چې خپل د موبایل سیم کارت ته راولېږئ، همداسې پیپل اکاونټ ته، همداسې نورو اکاونټونو ته، بینک بیلنس ته تاسو هم لیږلی شئ. نو همداسې نورو اکاونټونو داسې بینکونو ته تاسو دغسې ویډرا کولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. نو دا ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی. زه به تاسو ته په دغې ویډیو کې در وښیم چې دغې ته اکاونټ څنګه جوړ کړو په اسانه طریقې سره. دوستانو ډېر زیات اسانه دی. ویډیو ته اخره پورې وګورئ ترڅو ټوله طریقه تاسو په سمه ډول یاده کړئ. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو هم لایک کړئ نه، ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړی. عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی، ځکه چې دغه په پلی سټور کې نشته او پیدا کولی هم نه شئ. نو ځکه ما ډسکرپشن کې درکړی دی، له هغې ځای نه به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. چې انسټال هم کوین بیس اپلیکیشن دی دوستانو، نو دغه به اوپن کړئ. چې اوپن هم کړو دوستانو نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راوړي. دوستانو دغه صفحه چې راوړی تاسو په دې ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ. ګیټ سټارټ باندې چې کلیک وکړو دوستانو نو دلته به دغسې صفحه بیا تاسو ته راسي. دا صفحه دوستانو تاسو په دغه اوله کې اولني کې هم دوستانو خپل نوم ورکوئ. نو زه دوستانو ورکوم لالا خان او دویم کې دوستانو ورکوم خان لالا. دوستانو تاسو کتلی شئ دغې کې به تاسو خپل دې کې به دوستانو تاسو نوم ورکړئ. دوستانو دغه ایمیل اډرس کې به دوستانو تاسو خپل ایمیل ورکړئ، هغه ایمیل چې دوستانو کوم تاسو سره وي. نو زه دوستانو دلته خپل ایمیل ورکوم. دوستانو ما خپل ایمیل ورکړو. دلته به دوستانو تاسو داسې پاسورډ ورکوئ دوستانو چې تاسو یاد یې هغې کې دوستانو هر رقم پاسورډ، یعنې ای بی سی مې پکې دوستانو 1 2 3 مې پکې او همداسې نور فلیش او داسې نور شیان هم پکې وي. نو زه دوستانو دلته ورته ورکوم اولنی ټکی باید دوستانو د پاسورډ غټ وي. ما دوستانو دغه پاسورډ ورکړو. دلته دوستانو ماته صحیح نشان هم راکړو. نو زه په دې ګیټ سټارټ تاسو په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ. سټارټ باندې چې کلیک وکړو دوستانو لږ صبر به ورته وکړئ چې دغه تر څو دا دوستانو تاسو ته به دغسې یوه صفحه راسي. نو تاسو به دوستانو دغه چیک مای انباکس باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې هم چې کلیک وکړو دوستانو نو دغه به تاسو سیده د جیمیل اپلیکیشن ته بوځئ. جیمیل اپلیکیشن ته دوستانو دلته اوس زه خپل اکاونټ را خلاصوم. کوم اکاونټ باندې مې چې دغه جوړ کړی دی هلته به دوستانو یو ایمیل تاسو ته راسي. تاسو کتلی شئ دوستانو دغه ایمیل ماته راغی کوین بس لخوا. په همدې باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو لږ لاندې راسئ ویریفای ایمیل اډرس باندې به بیا کلیک وکړئ. دوستانو په دې باندې هم چې کلیک وکړو نو دلته به دوستانو تاسو ورته براوزر کروم براوزر انتخاب کړئ. کروم براوزر هم چې انتخاب کړو ورته دوستانو نو دغه به کروم براوزر ته لاړ شئ. نو دغه به تاسو کروم براوزر کې دوستانو تاسو ته به دغه کوین بیس اپلیکیشن خلاص شي.
دوستانو دغه به ویریفای سي دالچې کې تاسو کتلی سئ دغه ډېر په اسانه طریقې سره دلته دوستانو تاسو ورته بیا خپل ایمیل ورته ورکړئ دوستانو دغه خپل ایمیل به دوستانو ورکړئ او هغه پاسورډ به ورکړئ چې کوم پاسورډ هم هلته ورکړی و بیا په دې ساین ان باندې کلیک وکړئ په دې باندې چې کلیک وکړو دوستانو نو دغه اکاونټ به تاسو سره راخلاص شي تاسو کتلی شئ دوستانو ډېر په اسانه طریقې سره دغه اکاونټ جوړ شو ډېر په اسانه طریقې سره دوستانو تاسو کولی شئ چې له دغې نه ډېره استفاده وکړئ دوستانو که غواړئ دوستانو د دغه اکاونټ یعنې کوم اپلیکیشن ته د کاپي لینک یا کوم لینک مې کې تاسو دوستانو هغلته نه غواړئ نو تاسو سیده په دې بیټ کاین باندې کلیک وکړئ دلته هم دوستانو شته او دې ځای کې هم دوستانو تاسو کتلی شئ دې ځایونو کې هم شته دوستانو تاسو کتلی شئ بیټ کاین نو دوستانو په دې باندې به سیده کلیک وکړئ لږ به لاندې راسئ دوستانو بیا په دې بیټ کاین والټ باندې کلیک وکړئ په دې باندې هم چې کلیک وکړو دوستانو بیا په دغه آپشن باندې بیا کلیک وکړئ لینک باندې په دې باندې هم چې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو ته به دلته وي دغې کاپي لینک دوستانو تاسو کتلی شئ دغه کاپي باندې به کلیک وکړئ نو دغه به تاسو سره کاپي شي بس دا هر چیز دوستانو چې تاسو شیر کوئ دوستانو لاندې دغه ځای کې شیر اډرس باندې به کلیک وکړئ دوستانو تاسو یې دغه ځای نه شیر کولی هم شئ او دغه هر چیرې دوستانو ډېر اپلیکیشنان داسې دي چې دوستانو تاسو نه لینک غواړئ نو دغه ځای نه به تاسو لینک کاپي کړئ او هغلته به دوستانو پیسټ کړئ نو ډېر په اسانه طریقې سره دوستانو دغې ته پیسې اټومیټیکلی راځي ډېر اپلیکیشنان دوستانو داسې دي چې پیسې پوره شي نو دلته اټومیټیک د ځای کې سینډ کېږي دوستانو نننۍ ویډیو همدومره وه لا خدای وکړي چې خوښه سوې مې وي او تر دې وخته پورې مې کتلې وي د نورو ویډیوګانو لپاره مو د خدای په امان په مخه